یاره د موږ دغه یوه میاشت له اختر نه وروسته د موږ هیله نه وه چې دا به جوړ شي. دی له اختر نه یو ورځ مخکې ما سره وغږېده او د قرباني غم یې خوړ. ما ورته ویلې څنګه یې؟ ده ویلې چې ما وبخښه. بیا له اختر نه وروسته بیا مې خبرې نه، بیا مې یو سره غږېدلی یم چې څنګه یې سترګې را جګې کړې، دا ګوتې یې دومره جګې کړې، نور بیا ما سره نه ده غږېدلی. له اختر نه مخکې دی ښه و، له اختر نه وروسته دی ختم شو. دی له تا سره کوچنی رالوی کړ، پخوا په ده کې کوم علایم تا درلودو چې نه ده کې بیخي مرض ونه، والله که د دې تبس یې رسوي. دغلته چې د مرض دلته ورسېده او د سینې تکلیف و، د سینې تکلیف مې ده، دلته به تر ډاکټرانو ته هغو به ستنې ورکولې. بیا مې ورته ویل چې ته صحیح ټسټونه وکړه. ده ویل ټسټ مې که سینه مې خرابه ده، هغه سینه ده چې بیا به د شپې ډېر کل په تبه پرې راتله، داسې تبه پرې راغله چې دغه لاندې بنې دا بین کېده، دومره خوله یې کوله. ما ورته ویل ته ښه نه. بیا چې وروسته تڼاکې پیدا شو په ګوتو کې، هغه تڼاکې چې وي بیا دم که دوا که او دم که دوا که، هغه ونه سو. هغه راغی راپورته راختې، دلته یې ونیو. چې دلته یې ونیو نو دلته دا خو چې له دغه جراحي سږي یې ونیول. اوس په دې حالت کې دی اوس چې د ده بیخي سږو هوا نه اخیسته، ټول پلی وه. یو پلار په حیث باندې شاپور ځدران څخه څومره خوشحاله وي په ژوند باندې او کومه خبرې احساسات یې بیانوي؟ دا د ده خو موږ کوم د ده به موږ تا ته یاد کړو. دا یو ډېر ملاک سړی و، ډېر فقیر سړی و، د عاجزه سړی و، او په داسې رقم دی خاکساره و که نه، چې له ماشوم سره ماشوم و، چې پوه وي به سو چې یاره دغه سړی ډېر احتیاج ده، د خپل د ځان کالي یې ورکول. اسلامي امارت له مسؤلینو څخه څومره خوشحاله یې چې ډېر زیات تر خوش هېوادوالو او بیا هم له مسؤلینو څخه څه ده چې په جنازه کې پراخ ګډون وکړي؟ موږ دغه داسې نن موږ خو مولوي صاحب قاري صاحب را سره ده، نو سبا ته د موږ جنازه ده، مولوي صاحب خپله دا واخیسته چې زه به انشاءالله تعالی صحیح امنیت هر څه به صحیح زموږ دا مولوي صاحب په غاړه واخیسته چې څوک راځي رالي شي، او چا خو موږ هغه نه کوو. بل چې دی خو داسې سړی و چې دنیا پېژني. دا اوس موږ له میدان هوایي راتلو، یاره نه و، یو 50,000 کسه خو به ولاړو، لک نه به زیات و. نو سبا ته ګوره، سبا ته به بیخي 2-3 لکه خلک سي. نو د دې مولوي صاحب دا اول په خدای دی، بیا په مولوي صاحب چې د دې د امنیت ونه نیسي، موږ تاسو خو نسو نیولی.